د مورکۍ یو زوی و چې هغه 15 کاله پس چې دنو هغه پاکستان ته راتلو هغه په کوم حالات کې راغی چې د مورکۍ ریاکشن ویني کنه هغه په امبولانس کې راوړ خا د مسافر ژوند څومره لنډ تنګ وي د مورکۍ ویل کنه چې زما د زوی راشي نو زه په سر ورسې راواچوم او د اکلو د زوی رسیب دا یو زوی دی ښه هغه چې کله راوړي کنه نو د مور ریاکشن ویني کنه مکمل تور باندې مور چې دنو په امبولانس باندې چې ده نو په هغه باندې چې ګلونه ورچي او مورکۍ چې دنو مکمل تور باندې چې دنو ذهني تور باندې خراب شو د جی تاسو کتلی شئ ملګرو په سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل دي خو دې اصل حقیقت سره دا واقعه په کوم ځای کې راغلی جي که تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړئ جي چې دا مورکۍ چې د خپل زوی په انتظار باندې او 15 کاله او کله چې وله زوی راوړ نو هغه یې وله په تابوت کې راوړ هغه یې وله په امبولانس کې راوړ نو د مورکۍ هغه ریاکشن وینئ ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ یار د مسافرو ژوند ډېر لنډ تنګ وي یار ډېر احتیاط کوئ د خپل مسافرو سره ملګرو دا واقعه راغلې ده سرای عالمګیر کې ملګرو او د دې هلک نوم دی راجا حیدر نوم یې دی ملګرو دی په یونان کې ژوند کولو په یونان کې و لکه هلته مسافرۍ له تللی و هلته مسافرۍ له یونان ته تللی و ملګرو او دې مور دې په انتظار باندې وه چې دا به اوس راشي 2 کاله 3 کاله پس دې انتظار کوو چې دا به راشي نو دې له به زه واده وکړم تقریبا چې 15 کاله پوره شول نو مور ورته ویل چې ته راشه چې زه تاله واده وکړم ستا په سر باندې څېره واچوم ستا سره غاړې میلاو کړم او یو اکلو ته زوی و صرف یو زوی و هغه نه پس چې نو زوی ورته ویل چې زه درځم چې کله هغه هلته هر څه اخیستل او ویل چې زه پاکستان ته درځم ملګرو هلته په روډ په اکسیډنټ باندې چې دی نو هغه ووالی شو هغه چې دی نو د دنیا نه لاړ چې کله هغه چې دی نو هغه پاکستان ته راوړ که نه ملګرو تاسو حالات لیدلی شئ چې دا مورکۍ چې دی نو هغه حالات تاسو وینئ که نه تاسو به هم حیران شئ دې مورکۍ له به څنګه خوب ورځي که نه د شپې ځکه چې یو اکلو ته زوی و یو زوی و که نه چې هغه 15 کاله پس چې دی نو هغه یې وله په تابوت کې راوړ که نه او د مورکۍ ذهن مکمل طور باندې آوټ شوی دی ملګرو تاسو کتلی شئ ملګرو دا ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل وه مال چې تاسو شریک کوم کنه چې دې اصل حقیقت څه دی کنه افسوس خبره ده چې مسافر سره ډیر زیات احتیاط کوئ ځکه چې مسافر چې دی نو هلته هغه په ټینشن کې هلته مزدوري دي پردي ملکونو ته تلي او هغه بل دا چې داسې واقعې پکې راشي نو سړی ډېر زیات خفه شي یار دې ویډیو زه ډېر زیات خفه کړم او په سوشل میډیا ډېره زیاته چلېده لکه په ټیک ټاک باندې چلېده مال دري وخت ما ته پته نه وه ما مکمل معلومات وکړل نو ما ته پته ولګېده چې دا داسې واقعې راغلی نو مال چې تاسو شریک یم دا ویډیو سره نور ملګرو سره شیر کړئ یار زه صرف د دې لپاره دا ویډیو جوړم چې د خپلو مسافرو وروڼو سره خپلو مسافرو خلکو سره ضرور احتیاط کوئ یار چې چېرته هم داسې واقعې پکې رانه شي یار سړی ډېر زیات خفه شي یار د مسافرو ژوند څنګه لنډ تنګ وي په بل ملک کې چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ شي